بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک سپرمیټوجینسیس دی، خو د سپرمیټوجینسیس ټاپک نه مخکې څه کوېسچنز داسې دي چې سټوډنټس اکثر د هغې باره کې تپوس کوي، نو زه کوشش کوم چې هغه کوېسچنز کلیر شي. لکه په فرست ټایم باندې چې یو هلک سیمن ریلیز کوي، یعنې سپرم ریلیز کوي د باډي نه، نو دې پروسس ته څه نوم ویلی شي. دویم نمبر داسې چې مطلب زمونږ سره چې کوم سپرم دی نو پر ډے یو ایډلټ هیلدي میل څومره سپرم پیدا کولی شي، او داسې چې د سپرم زمونږ سره ایج څومره کیدی شي، یعنی لایف ټایم د دې سپرم څومره کیدی شي، او دغه شانتې نور کوېسچنز هم دي چې د هغې جواب کلیر کول د سپرمیټوجینسیس ټاپک نه مخکې ضروري دي. نو که موږ راشو نو سپرم لفظ چې کوم دی نو دا زموږ سره د ګریک ورډ سپرما نه راغستلی شوی دی چې د دې مطلب دی سیډ، او موږ سپرم ته بل نوم سپرمیټوزون هم وایو. سپرما مینز سیډ اینڈ زون مینز انیملز، نو مطلب دا د انیمل چې کوم تخم دی نو هغه ورته موږ ویلی شو. نو سپرم یا سپرمیټوزون یو څیز دی. که سپرم لفظ موږ سنګولر استعمالو نو سپرم استعمالولی شو، او که موږ پلورل استعمالو نو په پلورل کې هم موږ سپرم لفظ استعمالولی شو، او که فرض که موږ ورسره اس ملګری کړو سپرمز نو بیا هم ټیک دی. خو که فرض که موږ سپرمیټوزون لفظ استعمال کړو په سنګولر کې نو د دې پلورل بیا زموږ سره سپرمیټوزوا دی. په فرست ټایم باندې سپرم چا لیدلي وو، چا ډسکور کړي وو، دا زموږ سره وان لیون هوک ساینټسټ ډسکور کړي وو، لیدلي وو په فرست ټایم باندې. او چې کوم زموږ سره فرست ایجاکولیشن دی، لکه چې کله هلک بالغ شي 14 سال عمر ته تقریبا 14 نه لږ مخکې وروسته هم کیدی شي، خو تقریبا ایوریج 14 ایئرز کې دا کیدلی شي. نو دې ایجاکولیشن ته دې په فرست ټایم باندې چې کوم زموږ سره ایجاکولیشن وشي، مطلب سیمن ریلیز شي یا سپرم مطلب د باډي نه ریلیز شي، نو دې فرست ټایم ایجاکولیشن ته موږ سپرمارکي یا سیمینارکي وایو. هلکان دې فرست ټایم ایجاکولیشن ته یعنې د سپرمارکي یا سیمینارکي ته ډیفرنٹ ریاکشنز شو کوي. هلکان دې ته ډیفرنٹ ریاکشنز شو کوي چې دا هغه زموږ سره رینج کیدی شي د فیر نه واخله د ایکسایټمنټ پورې. مطلب بعضې نیم هلکان داسې وي چې هغوی ویرېږي یره ورسره پیدا شي چې مطلب دا څه چل وشو، او بعضې نیم هلکان داسې وي چې هغوی دا انجوی کوي. نو دا ډیپینډ کوي په د هلک په اپبرنګینګ باندې، مطلب د هغه په پرورش باندې چې دا په کوم قسم ماحول کې د ده پرورش څنګه شوی دی. کلچر مطلب په کلچر باندې ډیپینډ کوي چې دا د دې هلک کلچر څنګه دی، په کوم کلچر کې دا لوی شوی دی، او په پرایر سیکشوال نالج باندې هم ډیپینډ کوي چې مطلب آیا دې هلک ته د مخکې نه سیکشوال نالج باره کې څه انفارمیشن شته او که نشته ورته. نو که بعضې نیم خلک داسې زما په شان سیده ساده خلک وي نو هغوی چې کوم دی نو د دې خبرو نه وي خبر، نو هغوی ورته بیا ډفرنټ ریاکشنز شو کوي، او چې کوم زموږ سره ایډوانس خلک وي او لږ پوهه خلک وي نو هغوی چې کوم دی نو بیا ایکسایټمنټ هم شو کوي. نو مطلب دا ډیپینډ کوي په معاشره باندې. زموږ سره چې کوم سپرم دی نو ښکاره خبره د سپرم چې کله ریلیز کیږي نو دا یوازې نه ریلیز کیږي بلکې د ایکسیسري ګلینډز نه، مطلب د سیمینل ویزیکلز نه، پروسټیټ ګلینډ او بلبیوریترل ګلینډ نه د دې سره فلویډ ریلیز کیږي. نو دې سپرم او فلویډ ته په شریکه باندې مونږ سیمن وایو، او د دې سیمن چې کوم زموږ سره کمپوزیشن دی نو په دې سیمن کې زموږ سره 10% صرف او صرف سپرم وي، او نور چې کوم زموږ سره دا کم نوره مجموعه ده نو دا زموږ سره ایکسیسري ګلینډ والا فلویډ وي. صحیح ده. په دې فلویډ کې زموږ سره چې کوم بلبیوریترل ګلینډ دی یا کاپرز ګلینډ دی، نو د دې نه چې کوم سیکریشنز کېږي نو دا بیخي په سمال اماونټ کې وي. خو که پروسټیټ ګلینډ دی نو د دې چې کوم زموږ سره فلویډ وي نو دا پکې 30% وي، او چې کوم سیمینل ویزیکلز دي نو د هغې پکې زموږ سره چې کوم فلویډ دی نو هغه 60% وي، او دا لاس ته ریلیز کیږي. مطلب داسې نه ده چې سپرم اوله ریلیز شو بیا پسې دا وروسته ریلیز کیږي، نه، یو ځای وي. خو لکه فار ایگزامپل که یو جنګ روان دی او ته پکې مخکې روان یې نو هم د دې جنګ حصه یې، که په منځ کې روان یې هم د دې جنګ حصه یې، او که په لاس کې روان یې نو هم د دې جنګ حصه یې. نو دغه شانتې پکې دا لاس ته روان وي، خو لکه مطلب یو ځای ورسره ریلیز کیږي خو لاس ته ریلیز کیږي. نو په دې وجه باندې دا چې کوم سپرم په ایجاکولیټري ډکټ او په یوریترا کې پاتې شوي وي نو هغه ورسره واش کي. ایجاکولیټري ډکټ او یوریترا دا موږ په میل ریپروډکټیو سیستم کې کلیر کړی دی. نو په هغه ځای کې چې کوم سپرم پاتې شوي وي نو هغه ورسره هم واش کي، نو صفایي کي.
sperm formation چې کوم دی زموږ سره نو دا موست افیشنټ وي د 34 نه واخله د 35 ډیګري سنټیګریډ پورې. اوس زموږ سره ان هیومنز sperm formation more than 2 months اخلي، مطلب sperm جوړېدل more than 2 months اخلي او ډېر بوکس وغیرہ داسې لیکي چې 74 days اخلي. صحیح ده؟ مطلب که یو سپرمیټوګونیم داسې وي چې د هغې نه د په فیوچر کې sperm جوړ کړلی شي او هغه sperm جوړېدل سټارټ کړي، نو په دې پروسس کې د سپرمیټوګونیم نه واخله د sperm formation پورې دا پروسس more than 2 months اخلي، مطلب 74 days تقریبا اخلي. Every day, a healthy adult male can produce 200 to 400 million sperm. هر ورځ یو صحتمند بالغ میل د 200 نه واخله د 400 million sperm پورې پیدا کولی شي. نو بیا څنګه خبره شو چې مطلب مونږ هم یو سایډ ته وایو چې sperm formation more than 2 months اخلي، د 2 میاشتو نه سیوا ټایم اخلي، او بل سایډ ته مونږ دا خبره کوو چې یو صحتمند میل چې کوم دی نو هغه پر ډے 200 نه واخله د 400 میلیون پورې سپرم پیدا کولی شي. نو مطلب دا دی که د سپرم نن چې کوم دی د 200 نه واخله د 400 میلیون سپرم نن 2 میاشتې پوره کیږي یا 74 ډیز پوره کیږي، نو سپرم داسې دي چې د هغوی سباله 74 ډیز پوره کیږي، څه داسې دي چې د هغوی بل سباله. نو مطلب دا په یو بل پسې لګېدلي دي دا پروسس او لګاتار دا جوړیږي. نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې پر ډے زموږ سره 200 نه واخله د 400 میلیون پورې سپرم پیدا کیدی شي. خو زموږ سره چې کوم دا پروسس دی نو ګورئ دا زموږ سره more than 2 months اخلي. صحیح ده؟ A man can produce 10 raised to the power 12 to 10 raised to the power 13 sperm during his lifetime. مطلب یو انسان چې کوم دی یو میل چې کوم دی نو د هغه په خپل ژوندګۍ کې د 1 ټریلیون نه واخله د 10 ټریلیون پورې سپرم پیدا کولی شي په ټوله زندګۍ کې. دا سپرم فارمیشن په الکانو کې په میلز کې د بلوغت په دوران کې سټارټ کیږي او د بوډا تر مرګه پورې کیږي. خو یاد ساتئ چې په بوډاتوب کې بیا د دې فارمیشن چې کوم دی نو هغه سلو شي، مطلب کم سپرم پیدا کیږي خو پیدا کیږي. ایوریج سیمن چې کوم والیوم دی زموږ سره نو هغه پر ایجاکولیشن 2 نه واخله د 4 ml پورې دی، مطلب یو پیره چې کوم ایجاکولیشن وشي کوم سیمن ریلیز شي نو د هغې ایوریج والیوم زموږ سره د 2 نه واخله د 4 ml پورې کیدی شي. او په دغه ایوریج ایجاکولیشن چې کوم شوی دی ایوریج سیمن چې کوم ریلیز شوی دی په یو ایجاکولیشن کې نو د دغې کې زموږ سره نمبر اف سپرم پر ایجاکولیشن 200 نه واخله د 400 میلیون پورې کیدلی شي. صحیح ده؟ مطلب په یو ایجاکولیشن کې زموږ سره نارمل تعداد د 200 نه واخله د 400 میلیون پورې کیدلی شي. اوس سپرم چې کوم زموږ سره دی ان ایجاکولیشن د 40 نه واخله د 500 میلیون پورې کیدلی شي. په یو ایجاکولیشن کې چې کوم په یو ایجاکولیشن کې چې څومره سیمن ریلیز شي نو په دې سیمن کې د سپرم مقدار د 40 میلیون نه واخله د 500 میلیون پورې کیدلی شي. او دا مونږ نارمل چې کوم دی نو ساینټیست دا کنسیډر کوي چې دا کس نارمل دی د بچي کیدلی شي. خو که سپرم فارمیشن پر ایجاکولیشن زموږ سره چې کوم دی که سپرم کاونټ پر ایجاکولیشن لیس دین 39 میلیون وي، مطلب که په یو ایجاکولیشن کې د سپرم تعداد د 39 میلیون نه کم شي نو دې پروسس ته مونږ اولیګوسپرمیا وایو او لایکلی انفرټایل، مطلب دا کس چې کوم دی نو پاسبل دی چې د بچي ونه شي، دا انفرټایل وي. صحیح ده؟ نو اوس که دې ځای کې بیا مونږ وګورو نو بل کوېسچن پیدا کیږي چې مطلب په یو ایجاکولیشن کې زموږ سره دومره پورې سپرم کیدی شي د 200 نه واخله د 400 میلیون پورې سپرم کیدلی شي. او بله خبره نو دا خو مونږ د ایوریج خبره وکړه، خو که اوس یو کس دی او هغه چې کوم دی نو 2 to 3 times پر ډے سیکس کوي نو بیا یاد ساتئ چې د هغه ایجاکولیشن کې به زموږ سره 2 to 400 میلیون سپرم نه وي بلکې هلته کې بیا مقدار ورته کم شي. صحیح ده؟ مطلب د 40 میلیون 50 میلیون 60 میلیون نو په دې بیس کې چې کوم دی نو په دې مقدار کې چې کوم دی نو هغه خپل ځان بیا کنټرول کولی شي او په هغه کې بیا د سپرم مقدار څه وي کم وي پکې بیا. ایوریج زموږ سره 2 to 400 میلیون کیدلی شي. صحیح ده؟ په یو ایجاکولیشن کې. خو چې کله یو کس ملټیپل ټایمز سیکس کوي پر ډے ملټیپل ټایمز ایجاکولیشن کیږي د نو په دې مابین کې به بیا د چې کوم سپرم دی نو هغه به بیا کم وي، هغه به بیا د 200 نم کم وي، مطلب
50 60 70 80 100 د دې بس باډي چې کوم دی نو مینټین ساتي بیا صحیح ده. ښه اوس که مونږ راشو د سپرم لایف لا چې د سپرم ژوند څومره کېدلی شي نو که مونږ راشو په میل باډي کې د میل چې کوم باډي ده نو په هغې کې د سپرم لایف لکه چې کله سپرم جوړ شي نو دا اپیډیډیمس ته ځي شارټ ټایم دپاره چې کوم دی نو د دې سټوریج په اپیډیډیمس کې کېږي. نو یاد ساتئ دا زموږ سره ویکس پورې کېدلی شي په سپریسډ سټیټ کې دا په اپیډیډیمس کې پراته وي او چې کله د دغه ځای نه دا ریلیز نشي بهر ته نو باډي یې واپس ریزاب کړي ایز ا نیوټرینټ یې استعمال کړي او ختمې کړي صحیح ده. خو که فرض کړه دغه کس سیکشوال اکټیویټي کوي یا د ده مطلب ایجاکولیشنز لکه کېږي نو په دې دوران کې نو لانګر دین ا فیو ډیز مطلب که د سیکشوال اکټیویټي وکړه خو ښکاره خبره ده بیا خو به د اپیډیډیمس نه وځي. خو که فرض کړه د سیکشوال اکټیویټي نه کوي ایجاکولیشنز یې نه کېږي نو بیا دا د 100 هفتو پورې په سپریس سټیټ کې په اپیډیډیمس کې پراته وي او چې کله په خپله ریلیز نشي او سیکشوال اکټیویټي مو نشي نو د هغې نه بعد بیا باډي دا په خپله ځان ته واپس ریزاب کړي مطلب ایز ا نیوټرینټ استعمال کړي او اپیډیډیمس خالي شي صحیح نور ورته بیا راشي. ښه په فیمیل باډي کې که مونږ وګورو نو په فیمیل باډي کې د سپرم لایف د 2 نه واخله د 5 ډیز پورې کېدلی شي او دا ډیپینډینګ اپان د سټیج اف منسټرل سایکل دا د فیمیل په منسټرل سایکل باندې ډیپینډ کوي. که فرض کړه د منسټرل سایکل فرست ورځې دي او دغه چې کوم دی زموږ سره فیمیل باډي سپرم ایکسپټ کوي او په ښه کنډیشن کې ده خو بس بیا خو ټیک ده بیا 5 ډیز پورې ورځې کېدلی شي. خو که فرض کړه دا زموږ سره منسټرل سایکل چې کوم دی نو فلو والا ډیز کې وي مطلب بالکل سبا باندې منسټرل فلو چې کوم دی نو سټارټ کېږي بلیډینګ سټارټ کېږي نو په هغه دوران کې بیا د سپرم ورځې چې کوم دی نو کمې وي صحیح ده. هو اوس که فرض کړه سپرم لاړو او بره او هلته کې زموږ سره په ویډکټ کې یعنې په فلوپین ټیوب کې فرټیلایزیشن وشي نو په دغې دوران کې خو بیا د سپرم لایف دومره پورې کېدی شي چې څه وایم مطلب 9 منثs پورې خو هغه بیبي بیا د مدر په باډي کې وي بیا چې کله پیدا شي نو د هغې نه بعد هم چې څومره پورې ایج وي نو مطلب دا د هغه سپرم چې کوم دی نو لکه مړ شوی خو نه و که نه نو ځکه چې کوم دی نو دا هیومن وس شته. ښه او که فرض که مونږ د خبره وکړو چې مطلب فرټیلایزیشن نه وي خو دغه شانتې پکې څومره پورې پاسیبل وي دا چې ژوندی وي نو هغه د 2 نه واخله د 5 ډیز پورې او دا ډیپینډ کوي د منسټرل سایکل په سټیج باندې چې منسټرل سایکل په کم سټیج کې دی. ښه که مونږ د میل باډي نه او د فیمیل باډي نه بهر خبره وکړو چې که فرض کړه ایجاکولیشن بهر ته وشي نو بیا سپرم څومره پورې ژوندی پاتې کېدلی شي نو دا هم 2 قسمه خبره ده. که فرض کړه په اوپن انوایرمنټ کې وشي اوپن انوایرمنټ ته وشي نو د 15 نه واخله د 30 منټ پورې دا ژوندی پاتې کېدلی شي ادروایز چې کوم دی نو بیا مړ کېدلی شي. دا ایوریج ټایم دی. نور که فرض کړه ماحول برابر دی پی ایچ برابر دی اسیډیټي برابر ده مطلب ډېر اسیډیک انوایرمنټ نه دی او پی ایچ هم برابر دی او هیومیډیټي هم شته مطلب لوند دی دا سپرم نو بیا د دې ټایم ډیوریشن د 1 غنټې پورې هم کېدلی شي. خو که فرض کړه دا په کم دغه کې دی په وچ سرفیس باندې دی او د دې نه علاوه پی ایچ او ټمپریچر وغیره چې کوم دی نو ټیک نه دي نو بیا دا within 2 to 3 minutes هم ختمېدلی شي. ښه او که فرض کړه دا مونږ په اوپن انوایرمنټ کې مطلب نه په میل باډي کې دی نه په فیمیل باډي کې دی او نه په اوپن انوایرمنټ کې دی بلکې دا مونږ فریز کو نو دا د ډیکیډز پورې مطلب 10 سال 20 سال 30 سال پورې چې کوم دی نو دا هم ژوندی پاتې کېدلی شي سپرم. که فرض کړه دا مونږ په لیکوډ نایټروجن او په -196 ډګري سنټیګریډ باندې سټور کو نو دا د ډیکیډز پورې هم ژوندی پاتې کېدلی شي.